بسم الله الرحمن الرحيم عالمان دی روشنائی د دنیا عالمان دی د تمام جهان پیشوا کڅوک لار غواړي و خدای و امر رسول ته عالمان دی د الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان سلرما مساله شنی خپل دغه لري هغه روپی نه لري پر پلار د کوشنی در په سوزیاستا یو صدقه د پیتر د پرستا یو وزیا پرستا کنه دوم د کوشنی د خپل نصاب لري روپی لري د مور میراث پاتې یو چا ورکړي وس پر د باندې ستا کنه صدا بارانو اوله مساله کوشنی د وزین نصاب نه لري پر پلار واجب ده کنه الابتدا بتوفیق الله تعالی یا دا ګور زموږ درېمه مرحله دا بلکې مستحب د زوی له طرفه سوزیا کول څوک د مستحب کب د نصاب نه درلودي پلار ته دوهم دغه پنځمه مساله کچيري زوی نصاب درلودي خپل روپی درلودي بیا نه پکا دغه وزیا پرستا کنست الابتدا بتوفیق الله تعالی یا پلار ته نه درواچی جنې کیه د مال چې چیرې وخت زمان پر پلار ستا کیا زمان نشته باندې خوشکارانه نه بد کړو لیکن خو دا نو دا سنت پر پلار و زیاده کوشنی واجب ده که زوی نصاب نه زموږ نه پر زوی باندې واجب ده که زوی باندې نصاب ده دا ټول د مختار وسو 22 پنځم جل او فتاوی عثمانیه دنیویه مسلرم جل او فتاوی دارالعلوم ذکریا هغه شپږم جل درې سومه او رج مختار فتوا سو شپږ د شمه صفه پنځم جل کې بل ځای هم هغه دا خبره توکي دا خبر رانه کړ کې او په تل قدر هغه په اتم جل اویایم صفه کې هغه د داوزیه په باس کې رانه کړ کې او قاضي خان پرامش دین دی دریم جل درې سو 15 صفه کې او فتاوی نوازل د ابولیث سمرقندی په درې سو څلور د شمه صفه کې هغه رانه کړ کې بایرایک په درې سو 19 اتم جل کې رانه کړ کې او سراجیه فدرس او څلوراتیا مسله دا یو مسله ده ډېر په غور واوي دا شپږمه مسله ده زموږ په مسایلو کې څه ده شپږمه مسله فکر کچری وزیرانی سپرانی ولو پر واجبېږي کنه پر واجبېږي الف تابع توفیق الله تعالی دلته طالبانو ته څه د کار وکي کسړی پر حق درواغ وایم ناروا دلته مو ولیدل رقم خبرې لیکلې وای دا د استقبال بیا ورسره لیکلې وای دا ګرد جمهور یا الابتدا توفیق الله تعالی طالبانو چې کتاب په مخ درځي چې کتاب د اوسو استثناء دي نور چې دا هر څه پرتاوي پر مخ درځي ټول په یو خلوي چې مسکین یارانه چې په نفس شراب پر واجب شي په نفس شراب پر واجب شي حتی امثله وای مثالو ته ګوري دا چې رقم وای کدرانی ولتیا پرس کدرې ورځې اختر ته پاتې ویرانی ول هغه جنوره کسول بل خارکرانی ول پپور یارانی ول مسکین سړی دغه جنوره کسول بل یارانی ول هغه جنوره کسول بل یارانی ول هغه جنوره ساتو پنځم یارانی ول د اختر پر ورځ یا صدور فدا کې 15 سره پر لازم 15 سره څوک پر لازم دا یې بل دا ته پریاته دا غره کم فرماړو خو نه دی لازم مال چوره کسو بل یارانی ول هغه بل پر مسکین ګوره مسکین تر مال توانی دی دا شریعت او دوام غره غوانسي بل دادا او مسکین کرانی ولا د مسکین نه نظر دی فرق هم نه دی جنسي هغه پر طریقه د نظر دی بس پر د نظر دا چې په مخه د کتابونه وای چې په مخه د لیکن دغه کتابونه بیا وای چې نه راځي هغه من دي ذکر کړی چې هغه وای لازمي هغه چې په دنیا کې کتاب دی هغه ګرد پر صافه حتی اردو دی هم اکثر اغام ټول پر دی قاضي چار څه دي حتی مولانا رشید احمد صاحبانو کې سم زغدلی پاسن فتاوا کې غلم وای احوت دادی چې پر لازمه ده احوت داد چې هغه څوک پر لازمه او ساده چې نه پر لازمه نه ده پته ما په خبرې سره کلاس نور ګرځي لیکن زه بوس خبره ده فتل قدر په یو سره څلور 15 صفات دریم ټک لست کوالا او نه ټکوالا په 15 صفات ومه ورنس هغه دا وای دا خبره غلطه ایجاب چې پر سری لازمي یا په ایجاب د اعلی لازمي یا په ایجاب د عبد
ایجاب د الله خو پرده نشته نو خدای مسکین دی ایجاب د اب خو بیا د نظر الفاظ غواړي یا په نظر توري وای یا لله علی امزحی نو خدا غویل نه غویل نه دا ول څنګه پر لازم یقین تاسو باور وکړئ دا واجب خبره کړه وای فتل قدیر یو قاعده وای دا قاعده دا کوي چې ګر اصول تا هغه وای ارسلی که په غیر مبحث کې خبره وکړه هغه ته اعتبار مور کوي چې په خپل مبحث کې هغه ته خبره وکړه فوزي کې د مختار ناسم لیکي د ګرد لیکل دی وای کوم مسکین دانی ول پر نظر کېږي ته په نظر کې وګوره نظر په کوم الفاظ راځي د خپل ته یا د نظر په الفاظ راځي یا لله علی د علی غواړي او دلته فوزي او خالد شرانی ول پر لازمي ګوره اصلي مقصد هغه ځای اصلي ځای نه دی ځای خو د نظر ځای فوزي کې چې ولې بس په کاوله مکو دا فتل قدیر قاعده وای په دې ځکه چې پام ورته ګوره نه ایجاب د الله سره زکه فتل قدیر هغه په یو سلو څلور 50 کې دوم دغه دریم دوم نه دریم او یا په 50 کې دریم دوم نه دغه هغه یو نن تو کواله دی ولست کواله هغه وای دا نه لازم دی قاضي خان فراموش دین دی په دریم ټوک درې سو وسلوشتمه کې وای نه لازم دی عنایه وای یو سلو 50 وای نه لازم دی دا څو درې مولانا ظفر احمدی عثماني هغه پاشه کې د امداد الفتاوا په 223 صفحه صدرم ټکی ولیکل چې ویلیکل دا کی معلومات خبره اعلان کړه دا بیان کړه څه داسو اکی معلومات وای دا مسله چې په مرتوکي وای دا مسله یو وخت ووسنه ده وای یو وخت د وزیه لپس په عرب کې د نظر دا د وزیه لپس په عرب کې د نظر دا تر دمو قربان کې وس هغه ورک نه دی نو وس پرانی ول نه لازمي بلکې شرانی ولې مسکین لا ورته رزمول زو څه د پاره وزیا کې د کلی او سړی به نو کې ډوډۍ د تراوی نو کې غوښ به خرڅ کړه بچان ته نور غنم پرانی وړ پرانی ما په خبره سره دا خدای کی معلومات وای تر ازه وای هغه دا رقم بل دا څو کتاب اسوا څو سوال فتل قدیر شو عنایه سو او مولانا ظفر احمد عثماني د ادریه او اشباه د حموی اشباه و نظایر د ابن نجم نه هغه په دوه اتیا صفحه جلد اول او تقریرات را په یو سلو څلور بیا دوم جلد کې هغه دا سخت منکی وای نه دی نه ده داراله وسنو ځکه صاحب ما دا مسله چې زه سویم دا مسله می داش بار دا خبره استېسته وسی نو اخر ورځ پر سبق ناسو بنوري ټاون والا ټلیفون راوړ والمساله راوستل چې دغسته دا ستا په خلاف راوي څه بدل الفاظ ته پر دغه زیناستم سبق خلاصو کلانو جامعه رشیدم راوته هغه امرته ولې تاسو وکړه ما د سټیټ ما ورته څه یو ځواني وکړي زه خو یو د مشهور ملا نه یم ما ستاسو د بانوري ټاون ډیره غټه مدرسه ده او د جامعه رشید او د مسله غلطه ایستله نو زماله خو چې د غلطه خو زه په میډیا کې وایم چې دا ما غلطه لیکل دا خو دونه خبر نه او دا مسله چې د څه خطا لیکل زه په دا خبره پوهیږم نو ته واخې دور ته یا پر ټینګو اما په دغه ځای په ټلیفون اپوته کې سبق نه دارلوم ته می ټلیفون وکړ الته طالب هغه ته ول دا کتابونه می حواله ورته نوشته دغه کتابونه ابل خوانه بس دا اته دغه توري دي بس دای مرته ویل کلمال دا کتابونه وای چې نه لازمي نور کتابونه ډیر وای چې لازمي هغه می زکه درته ونیل کده دغه سماشه نور ټول وای پر لازمي یو دغه هغه یو څو کتاب وای چې نه پر لازمي انو دې چې ضرورت څه کوي فضا کې نه چې ورته استعمال کړه هغه دا ورته دغه بالا مستحقق نشي کولای خو بیا هغه چې وکړه وکړه د 15 تلبیه شپه او ورسته دا شیخ الاسلام ته د چاټم په ورځ تسلیم سو دی راته ویل ما مسلې ما دوی سره ویل چې شیخ الاسلام ته به تسلیم وي چې ورته تسلیم کړه هغه براتو چې اوس مدد ورته تسلیم کړه نو ته بیا کوښښ کړی فارغ شنبه ته بس د لپټا تر راوستل هغه ته مال راته ابلاغ چې راستوي لانه و چې راته ابلاغ کلمه ابلاغ و نوري تاو نه نور توه بس په دا غدم په 15 منټه کې درته انقلاب راغی په ټول پاکستان انو ما خبر ته غوانه دا ما د سترګو خبر د سترګو د لیدلو خبره نو شیخ الاسلام دا بل وجه مرتلی کړي خدای تر قربان مو کې الله اکی معلومات خواغلی کړي و چې دا ور په خبره شیخ الاسلام دا غت پوری لیکلی ول یو خدا وجه د چا کی معلومات وای اکی معلومات وای چې دا مخ کې پور کې د نظر الفاظ وسنه دي او دومره د کتابو اختلاف دي اهل ترجیح والا لکه مبدل تزمر یو کتاب رسول مبسوط د سرخسیم پر دی خو مبسوط د سرخسی او فتل قدیر دا مالی ترجیح والا دی پر دی خو دي چې نه لازم نور ډیر اهل ترجیح والا وای چې لازم نو د کتابو اختلاف سره په چا فتوا کې په تیسیر فتوا بچا کې هغه په تیسیر دا یا دوه هم دا دوه وجه د چا ویلی هغه د ترجیح ویلی نو والله سبحانه